السلام علیکم کاکا. وعلیکم السلام ورحمت الله څنګه وبرکاته. کاکا جی روانګي ده د خیر؟ ان شاء الله یو هفته دوه کې به روانګي کوو د خیر. څنګه مشکل سونه دي؟ مشکل دا ده چې کور مې نشته، ځمکه مې نشته، نو زه به په یو دشته کې به یې واړم. الله مې ربانه باچا ده، خدای دې تاسو سره ښه وکړي، الله دې تاسو مدد په خپل دربار قبول کړي، خدای دې په دې دنیا هم کامیاب لره سره زمونږ او په هغه دنیا هم کامیاب لره. دلته کې ډېر سیاسي لیډران هم دي، دلته دعوې ډېرې غټې لري که نه؟ لا یا د انسانیت د خاطر الله څوک راغلي دي؟ څوک لا څوسه پورې نه دي راغلي. څومره انجیوګانې دي دا راغلي؟ نه دي راغلي. څومره تنظیمونه یې دا راغلي؟ هیڅ څوک هم بغیر ستاسو نه نور څوک لا نه دي راغلي. صرف زه راغلی یم دا آواز بالکل. نور څه؟ کریم را سره نشته، یو بل نه به لا قرضونو چې څوک نن سبا ورور سره امداد نه کوي، نو بل نه به څه ګیله وکړي. خو زه خدای شته، الله شته، الله به یې راکوي. د دې چې کوم اعلی چارواکي دی پاکستان، هغوی نه څه غوښتنه کوي بیا د افغانستان د چارواکو؟ افغانستان نه هم غوښتنه کوم او پاکستان نه هم کوم. خدای دې ورسره ښه وکړي چې دا 15 کاله موږ ته پناه راکړه. الله دې دوی سره هم ښه وکړي او ستاسو سره دې هم ښه وکړي. الله دې موږ مدد راکړي چې له خیره خپل کور هلته شته دی؟ نه کور مې نشته. شړې له به زما د ګلونو ماشومان به بارانونه دی؟ بس بارانونه دي، کار څنګه واوره شوې ده په بغلان کې په سالنګ باندې. دا ماشوم به اوس واورې لګي؟ واورې له به ځي او که ښه او که بدي ځو به د خیره سره. دا وګوره که نه، د الله تعالی عجیبه امتحان دی. خدای دې په مونږ او تاسو باندې اسانه کړي. اعلی چارواکو ته دا یو اپیل کوم چې خیر دې رخصت دې شي، خو لږه نرمي ورسره وکړئ. د پاسه باران وریږي، د دوی سامانونه خرابېږي، دوی څه دغه رنګ ګلونه ماشومان دي، زنانه دي، ورسره زموږ خویندې میندې دي. نو کوشش وکړئ چې خپلو بچو ته موږ نظر وکړو، نو بیا به په دوی باندې زموږ ترس راشي. خیر دی لال دې شي، موږ دا نه وایو چې یاره صوبایي حکومت وفاقي حکومت چې کوم اعلان کړی دوی دپاره چې یاره دوی دې خپل وطن ته لاړ شي، خو به هر حال چې لږه مېلمستیا په طریقې سره له دوی رخصت شي. تعارف را سره وکړئ. السلام علیکم. د ټول نه مخکې خو زه د باسین ټي وي والا ډېر زیات شکرګزار یم چې په لنډ ټایم کې موږ وخت راکړو، موږ راله او بیا خاص کر د ټي وي په دې شیشه باندې په دې وجه باندې رالم چې پرون موږ په درګۍ بازار کې څه ډونیشن کړی د خپل افغان د مهاجرین د ملګرو لپاره. نو ماشاءالله زموږ د درګۍ غیرتمند او ډېر ښه پښتانه و چې موږ یو هم بغیر تش لاس نه یو رالیږلي او موږ له ښه په صحیح طریقه باندې خپل ډونیشن راکړی دی. نو زه صرف د دې په شیشه باندې صرف د دې لپاره رالم چې هغوی دا هر څه ویني چې یاره ستاسو کم خیرات صدقات و انسان کو پرس که یو 10 روپۍ هم ورکړي او هغه بیا هغه وروستو هغه ویني او هغه زړه دا راشي چې یاره زما 10 روپۍ 20 روپۍ چې کوم وي هغه ډېرې په ښه طریقه ولګېدي، نو په دې باندې د هغه هم حوصله افزایي کېږي، د هغه زړه پې ښه کېږي او هغه نور هم ورکړې ته تیارېږي چې یاره زه نور هم ورکړم. نو زه د درګۍ بازار د دکاندارانو ډېره زیاته شکریا ادا کوم او ورسره سخاکوټ هم زموږ سره. نو د سخاکوټ د بازار د دکاندارانو ملګرو او د درګۍ بازار پښتنو زه ستاسو ډېر زیات شکرګزار یم او دا ستاسو صرف ستاسو لپاره په دې وجه رالم چې ستاسو هغه خپل ورکړه صدقات زکات تاسو وینئ چې یاره تاسو چې سره کړو ډېر په صحیح ځای کې ولګېده. فضل محمد صاحب اخري یو کوېسچن دی، دلته خو ډېر زیات ایم پي ایز به مې ناظمین دي، داسې نور ایم این ایز دي، هغوی آیا د ډونیشن کې تاسو سره څه هیلپ وکړي؟ یاره جی بس خبر اصل کې دا ده چې یو خو مونږ هغوی ته ستاسو د اباسین ټي وي په شیشه باندې مونږ اپیل کړی، ګورنمنټ ته هم اپیل کړی، نور سوشل ویلفیر ارګنایزیشن ته مونږ اپیل کړی. خو زما چې کومه مطلب دا دی دغه نو په هغې کې هغوی د ټس نه مسمونه کو، نو مونږ په خپله باندې مطلب دا دی د بازار د خلکو او کم چې په بانډو کې جوماتونه نو مونږ زیات تر فوکس په هغه خلکو وکړو چې کم مطلب دا د غریب خلکو دا نن چې سره غلی دي، نو دا هغه خلک دی چې هغه د ریړې د بازار دکاندار دی او مطلب دا دی چې یاره په ډېر دغه باندې لکه زه به دا ووایم چې زه به د هغوی زیاته شکریا په دې ادا کړم چې سوالګری ورغلی نو هغوی د 10 نه سیوا نه ورکوي سوالګري له، خو ماله د 500 نه کمې پیسې کم از کم چا نه دي راکړي. هر ملګری د 2000 نه والا د 1500 د دې پورې چې کم دی نو موږ ته په ټوکرۍ کې اچولي دي. نو لهذا په دغې باندې هم زه مطلب خفه یم
ځکه چې مطلب دا دی دغه مشرانو له دا پکارو چې بای دلته راغلي وي. نن رور روان یې خپل ملک ته څه به وي؟ یاره بس اوس چې موږ لږ ټیم راکړي باران هم دی وریځې دي او دغه دی چې لکه نرمي د موږ سره وکړي نو بس نور به موږ دا څنګه له کډې مډې مو رانغړلي که نه؟ بس هر څه تیار دي بس خو د باران د وریځو وجې نه لږ پاتې دي خلک ګاډي نه میلاویږي مشکل دی. صحیح ده. او هلته کې ستاسو کورونه شته دې ځای نه؟ نشته یاره هېڅ هم نشته دغسې بېدیاته به ځو. کم خلک چې ستاسو مخکې تللي دي هغوی څه وایي چې دا غځې حکومت موږ سره څه کومک کوي؟ هېڅ هم نه کوي هغه هماسې بشړ ستر دي هغو سره هم څه نشته څه کوي نه اینده شته نه بل څه شته ځو چېرته شړه کې به پرېوځو. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم پیر عاصم بادشاه دی. آل میډیکل پریکټیشنر تحصیل درګۍ نائب صدر یم او نن موږ په دغه سلسله کې راغلیو د ماجر کیمپ درګۍ ته چې پرون زموږ د خپل پریکټیشنر او ملګرو په خپل منځ کې دا یو مشوره وکړه چې دغه شان د دغه افغانان مهاجرینو د کم غمزده دي د دې ځای نه ځي او ډېر په مشکلاتو کې دي د هغوی دپاره یو خپل اپنې مدد په دې کې موږ سره چا سیاسي کسانو هېڅ تعاون نه دی کړی نه نور داسې تنظیمونو. زه د درګۍ بازار د سخاکوټ بازار د دې دکاندارانو د زړه د کومې نه شکریه ادا کوم چې هغوی پرون زموږ سره په لږ ټایم کې موږ څه ګنټه په درګۍ بازار کې ګرځېدلي او داسې یو ګنټه به په سخاکوټ بازار کې موږ سره د خپلو وروڼو د خپلو پاکستانو وروڼو د زړه د کومې نه امداد کړی دی او نن هغه ثمر دا ستاسو د وړاندې دا دونه میډیسن موږ دوی دپاره راوړله ځکه چې دوی به ځي دوی ته به ډېر په دغه کې سفر کې مشکلات پوي دوی سره ماشومان دي ډېر په تکلیف کې وي چې هغوی له موږ دونه یو فسټ ایډ اویلیبل کړو چې دوی په لاره کې د دوی هغه مددګار شي. ورونو چې دینو په دې کې موږ سره د امداد دا کم کاروایانې چې کمې وکړلې خاص کر د هغوی مو ډېره زیاته شکریه ادا کوو د بازار کسانو د بانډاجاتو کسانو په میسج په ذریعہ باندې په ایزی پیسه په ذریعہ باندې د سخاکوټ د ټول مسلمانانو ورونو د مهاجرینو سره مطلب امدادو کو خدا مهاجرین نه دي دا زموږ مسلمانان د کلمې ورونه دي او موږ ټولو ته د دې میډیا په وساتت باندې د ټولو مسلمانانو ته خواست کوو چې راشي او د دې مهاجرینو د مسلمانانو ورونو سره د چا به د سوس کېږي د چا به د سوس کېږي د چا به د سوس کېږي دا ټول هر یو خپل وس مطابق امداد وکړو چې هغوی ځي نو کم از کم چې دا خبرې خو بیا هلته نه کوي صحیح شوله چې زموږ یو مسلمانان ورونو او مونږ هلته ټایم تیر کړی او مطلب داسې وخت هم تیر کړی لکه د خوشحالۍ وخت او د امداد چې راتلو کم از کم چې په داسې ښه طریقه باندې مونږ را رخصت کړلو نو کم از کم دا به زموږ دپاره د یو خوش آیین او د خوش اخلاق ذریعه وي. والسلام. دا ټایم زه د درګۍ ماجر کیمپ کې ولاړ یم نو دلته هم دا څومره ایم پی ایس دي منیج دي دلته دی ټولو ته زموږ دا درخواست دي ناظمین دي څومره ممبر دي کونسلران دي هغوی دې دغه رنګې کیمپونه ولګوي او د دوی علاج چې کم دی یا دوی ته کم راشن پکار وي هغه ورته مهیا شي.